خلیلزاد د حقانی شبکې او ملا برادر اختلاف تایید او د برادر ملاتړ یې وکړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت مستعفي شوي ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تایید کړ چې د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات موجود دي. هغه له ټولنیوز سره په یو تازه مرکه کې دا هم وویل چې دا اختلافات طبیعي او تر ډیره د طالبانو د حکومتوالۍ د بڼې او پکې د نورو سیاسي لوریو د حضور د څرنګوالي په اړه دي. زلمي خلیلزاد د حقانی شبکې او ملا برادر ډلې د اختلافاتو په اړه د څو مسلسلو پوښتنو په ځواب کې په ضمني توګه دا اختلافات تایید کړل. هغه په ورته وخت کې د ملا برادر په اړه مثبت نظر څرګند کړ او په دې توګه ترې ملاتړ وکړ. د خلیلزاد په وینا برادر وطن دوسته او د شرایطو په درک کولو حاکم مشر دی. زلمي خلیلزاد په مسلسله توګه د ملا برادر نوم د افغانستان د یو مشر په توګه یاد او په دې توګه ورته خپل ارادت وښوده. په وروستیو کې د حقانی شبکې او ملا برادر ډلې ترمنځ د خپلمنځي اختلافونو موضوع ډیره رسنیزه شوې ده. ویل کېږي چې دا اختلافات تر ډیره د واک د ویش په سر دي. د طالبانو ویاندویانو بیا د دوی په لیکو کې د اختلافاتو موجودیت رد کړی دی.